بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما رونو او خويندو میندو، زه تاسو ته په خپل پیج باندې مخاطب یم. الله تعالی دې تاسو ښاد او آباد لري. الله تعالی دې تاسو د هرې پریشانۍ او مصیبت نه په امن ساتي. الله تعالی دې تاسو د زړونو ټول شرعي ضرورتونه او حاجتونه د خپل غیب خزانو پوره کړي، او الله چې څومره مصائب را روانې، الله دې د هغې نه زمونږ او ستاسو د ټولو حفاظت. زه تاسو ته یو وظیفه در کوم چې هغې کې او یو تعویض درته ښیم، خو هغه تعویض طریقه په صحیح معنو سره یادول، او هغه په صحیح معنو سره کتل، او هغه صحیح معنو سره هغه عمل کول. که عمل کې معمولی کوتاهي راشي، هغه بیا صحیح اثر د هغې نه او صحیح کار هم هغه نه کوي. د دې د وجې نه زه به تاسو ته د قرآن کریم یو آیات وښیم، د کومې زنانو چې نوجوانې او د هغوی رشتې نه راځي، په کور کې ناستې او ډېرې نوجوانانې زنانه هغه دا پلپوټونه دا فریادونه هغه کوي، یا داسې نوجوانانې چې هغوی ته څوک رشته نه ورکوي. نو د هغې دپاره زه تاسو ته یو عمل ښیم، خو دا عمل اجازت به هم هر هغه چاته میلاویږي چې کومه خور یا مور یا رور هغه د عمل کوي د خپل بچي دپاره یا د خپل ځان دپاره. نو د ټول ناول به دا ویډیو مکمل ګوري او ځان به پې پوه کوي او بل ملګري ته به شیر کوي. د هغې نه وروسته به بیا دا عمل وکړي، انشاء الله العزیز بفضله تعالی. د هغې اثر، د هغې ثمره، دا به انسان د هغې نتیجه دی به په خپله وویني چې واقع ده د وظیفې څومره اثر دی، د تعویض څومره اثر دی. خو د تعویض به نهایت زیات اهتمام کوي. یو خو تعویض بې ځایه موږ اکثر د دې اجازتونه چاته نه کوو تعویضونو، خو دا یو داسې یو عمل دی چې هغې کې ډېر نوجوانان فریادونه کوي. د هغه فریاد د وجې نه ملګري چې نو په کمنټ کې موږ ته بار بار دا وایي چې داسې یو تعویض موږ ته وښایي. نو دا تعویضونو کسب ډېر نه په کار، ځکه د موږ داسې منترې هغه فضولي او نه د هغې څه اثر وي. خو د قرآن کریم چې کوم اثر وي نو هغه ملګري ته موږ دې ملګرو ته ښیو، خو د دې دپاره ښیو چې د هغې به اهتمام هم کوئ، هغه تعویض به بد ځای غورځوئ هم نه، داسې خیال به یې ساتئ لکه د قرآن کریم چې څنګه خیال ساتئ. او د قرآن کریم آیات دی کله چې هم دا بد ځای وغورځېږي نو ګناه او د هغې الټه ثمرات په انسان باندې بیا ښکاره کېږي او بیا مشکلاتو مصایبو سره مبتلا کېږي، او د دې به اهتمام کوي. نو هغه تعویض په دې طریقه باندې دی چې یو کس به په اوداسه کې دا آیات ولیکي: ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. مختصر تعویض دا به ولیکي او دا ورپسې به دا ولیکي: اللهم بحق هذه الآیة الشریفة حرمت سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم اسألک ان ترزق. او بیا به د دې پسې د جنۍ نوم او د هغې د مور نوم به ولیکي، او بیا به دا ولیکي: زوجا صالحا وموافقا لها غیر مخالف برحمتک یا ارحم الراحمین. کله چې دا الفاظ ولیکل تاسو نو 100 پیرې به بیا دا آیات ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون دا به په دې ټولو الفاظو باندې دا آیات به ووایي، او دا نقشه به ستا مخې ته پرته او په هغې باندې به یې داسې شوف کې د کومې جنۍ چې رشته نه کېږي، رشته یې نه راځي، نو هغه جنۍ به پې دم کې، یا د کوم هلک چې رشته نه کېږي څوک ولا جنۍ نه ورکوي، نو هغه هلک به ځان دم کې یا پخپله نشي ویلی بل څوک ووایي، نو هغه به پې هغه هلک دم کې او بیا به دغه تعویض د ځان سره وساتي. انشاء الله العزیز په هفته کې دننه د هغه د رشتې مسله به الله پاک حل کړي، خو هم په دغه طریقه باندې چې د دې طریقې نه یو خس اوټ نه یعنی خلاف نه او اجازت به هم هر هغه ملګري ته چې دا ویډیو
شعر کې مخکې ملګرو ته چې د هغوی هم څومره شرعي ضرورتونه هغه پوره شي او د هغوی حاجتونه پوره شي، دا د الله د رضا دپاره او په دې نیت باندې. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې انما الاعمال بالنیت، او په صحیح نیت باندې چې الله مال هم اجر راکړي. یو خور، یو لور، یو مور، هغه زموږ یو ورور، هغه زموږ په امن باندې شي او هغه په حیا او په باک خپل ژوند تیر کړي، با عزت خپل ژوند تیر کړي. الله دې تاسو ټولو له جزای خیر درکړي. والسلام.